د افغانانو لپاره د بد او ژوند ځورونکي خبر. پاکستاني ځواکونه د سپین بولدک دروازه کې له خلکو سره غیر انساني چلند کوي. سلامونه محرک علیکم. د کندهار سپین بولدک ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي ادعا کوي چې په وروستیو ورځو کې د بولدک په دروازه له افغان مسافرو سره د پاکستاني سرحدي ځواکونو لخوا بد چلند کیږي. دوی وایي د اوسمهال په دغه دروازه پاکستان ته د تلونکو افغان کډوالو اوښتل سخت شوي دي. ان پاکستاني سرحدي ساتونکي په دې دروازه تلونکو افغان مېرمنو ته سپکاوی کوي. په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک کې په خپره شوي ویډیو کې یو افغان ښکاري چې پاکستاني سرحدي ځواکونه یې وهي کشوي او ورسره یې په چادري کې پوښل شوي افغان مېرمن چغې وهي. دغه شان په یو بله ویډیو کې یو سپین ږیری افغان ژاړي، وایي سپین بولدک دروازه کې د افغان مېرمنو سره بد چلند کیږي. دوی د پاکستاني پوځیانو له لوري بې عزته کیږي. په دا معلومه نه ده چې دا ویډیوګانې کله ثبت شوي دي.